بسم الله الرحمن الرحیم. نننی ټاپک د زمونږ په هیپ هیډ او هیز یوزیج باندې چې هیپ او هیز دا مونږ کوم ځای کې استعمالو. هیپ هیډ او هیز دا خو د پریزنټ پرفیکټ ټینس هیلپینګ ورب دی یو، او دا هیډ چې کوم دی دا د پاست پرفیکټ ټینس هیلپینګ ورب دی، خو دا به په یو وخت کې د ټینس رول نه ادا کوي. په یو وخت کې به دا بل څه لپاره هم استعمالیږي. نو هغه زه نن تاسو ته وایم چې کوم ځای کې به مونږ هیپ هیډ او هیز استعمالو. کله چې په موجوده وخت کې یو کار شوی وي یا یو شی زما سره راسره وي، ستاسو در سره وي، کوم شی چې د یو چا سره ورسره وي، نو هغه لپاره به مونږ هیپ هیډ او هیز استعمالو. چې په موجوده وخت کې کوم شی د چا سره ورسره وي اوس لکه، نو هغه لپاره به مونږ هیپ او هیز استعمالو. او کوم چې په تیر شوي وخت کې ورسره خو اوس ورسره نشته دی، نو هغه دپاره به مونږ هیډ استعمالو. لکه څرنګې I have a car، ما سره یو موټر دی اوس. I have a mobile، ما سره یو موبایل دی اوس. نورې داسې هم په ډېر راځي. او په اوس لکه د هیز به مونږ کوم ځای کې استعمالو. هیز خو ما تاسو ته وویل چې یو کار یو څیز چې کوم د چا سره ورسره وي، خو هغه به دا مونږ د سینګولر دپاره هیز استعمالو او د هیپ مونږ د پلورل دپاره استعمالو. لکه he has a car، he has a mobile phone، دا مونږ د سینګولر دپاره استعمالو. he she it دپاره مونږ هیز استعمالو او د پلورل دپاره مونږ هیپ استعمالو. اوس به هیډ مونږ کوم ځای کې استعمالو. هیډ به مونږ استعمالو چې یو شی مونږ سره په تیر شوي وخت کې راسره خو اوس راسره نشته دی، نو هغه دپاره به مونږ هیډ استعمالو. دا د سینګولر دپاره هم شي استعمالو او د پلورل دپاره هم شي استعمالولی. I had a car، I had a mobile phone، I had a house، ما سره یو کور و، ما سره یو موټر و، ما سره یو موبایل و، خو اوس راسره نشته دی. لکه دا مونږ استعمالو کله چې مونږ سره یو شی اوس نه وي خو مخکې راسره و، نو هغه دپاره مونږ هیډ استعمالو. او هیپ او هیز به مونږ استعمالو کله چې مونږ سره په موجوده وخت کې یو څیز راسره وي.